بسم الله الرحمن الرحیم. راځو لسم درس نن ورډ پټ شروع کیږي. سیسو ورډ پټ عبارت هغه پروګرام څخه دی کوم چې د نوټ پټ څخه لوړه او د ورډ سره راکښته د لیکلو لپاره استفاده کیږي. سیسو زیاتره کسان چې ورډ نه لري هغه د ورډ پټ څخه استفاده کوي. څنګه راخلاصو؟ لومړی سرچ راخلاصو، په سرچ کې لیکو چې شي ورډ پټ، انټر به کې راخلاص وسی. دی به بند کې رن مینو به راخلاصه کې ورډ چې شي ورډ پټ، انټر به کې راخلاص وسی. څوک به وایي چې ولې نو سره خلاص شابش دا دی راخلاص. سیسو درېیمه لار چې دا سی ام ډي به راخلاصه کې سی ام ډي، څوک به وایي چې ولې نه خلاصېږي یا مانم دغه وکړي پاسورډ مې ورمات کړي هغه نه راخلاصېږي. دا په دې ځای کې به سټارټ نوټ پټ غږ وکړي. ورډ پټ په دې نه راخلاصېږي. ورډ پټ دا راخلاص. سیسو سی ام ډي به مې بنده کړي. سی ام ډي چې مې بنده کړله د هغه څخه وروسته هغه سرچ به راکوي، خو بیا ته معلوم دی. سیسو دلته به راسي سرچ به راخلاص کړي، په سرچ کې به ولیکي چې شي ورډ پټ. دا دی راخلاص نشو. ټایپینګ نه تیزیږي. ټایپینګ نه تیزیږي. لاشه دې څه کې تیزه بلا دې ډېر شیان در باندې لیکي. بس دا تاسو ودانې سیسون دا ورډ پټ دی. د بندېدو طریقې خو نه در معلومې دي. اوله طریقه یې الټ F4 دی، کلوز دی، پر دې ځای راسته کلیک کول دي، پر دا ځای ډبل کلیک کول دي، دلته راتلل او پر اگزیټ باندې کلیک کول. سیسو څلور طریقې سوې. د دې څخه وروسته دغه راته ووایي هغه به راته ووایي دغه ځای ته چې ویل کېږي دا شنې لیک ته نوم دې حضرت علي واوه. حضرت علي خان دا ځای چې دی دغه چې دی دا درې بټون ته چې ویل کېږي بیا چې ورته ویل کېږي دا درو بټونو ته دغه ته چې ویل کېږي شابش. دغه ته تاول ولاکه ویل کېږي سیس. دغه ته کاپشن بټن ویل کېږي. سیسو دا ته ټایټل بار ویل کېږي. ټایټل بار به ته راته ووایي چې په خپل ځان کې لري. شابش د دغه فایل نوم دی. سیسو دغه ته بیا چې ویل کېږي چابک اکسس، کویک اکسس. سیسو دا ته مینو بار ویل کېږي. در مینو ګورئ دا یو تعریف ما درته ویلی دی په ډیسکټاپ باندې. مینو چې ته ویل کېږي د کمانډونو مجموعې ته مینو ویل کېږي. سیسو کمانډ خپل یو امر دی چې دا مطلق ته کلیک پر وکړي دا ورته ویل دی کارت سره کوي. سیسو او دې خواته دا هر مینو چې دا هغه څه لري کمانډونه لري. لاندې چې راشواسي دغه ساحې ته که په ورډ کې که په ایکسل کې که په ورفینټ کې که په پبلشر کې که په اکسس کې دې ته رایبون ویل کېږي. په یاد لري الله دا پیس تر سره دغه شی دی. سیسو دا رایبونس بیا پر ګروپونو ویشل شوی دی. دا هر خړه لیک چې دلته راشواسي د دې ته ګروپ ویل کېږي. سیسو دا هر ګروپ کې بیا موږ څه لرو کمانډ لرو. کمانډ بیا پر دوه ډوله دي، یو د ټیکس په ډول یا په لیکنې بڼه ده، یو د پکچر یا په ګرافیک ډول ده. سیسو فرض کله نه کله دلته دا کټ نه ښکاره کېږي، یوازې غچې ښکارایي. غچې دا معنا چې کټ یا که سیسو کله نه کله کاپي نه وي. دا یو کتاب پر بل سربیره دا خلک په پوهېږي چې دا کاپي ده. سیسو کله نه کله دغه رقم شی لیکلی لکه د امتحاناتو تخته دې ته پیسټ ویل کېږي. سیسو سر په خلاص وشه د هغه څخه راکښته دې ته بیا چې ویل کېږي رولر یا خطکش. سیسو د صفحې اندازه ښیي. دې ته بیا انزرشن صفحه ویل کېږي یا ټیکس انټري صفحه ویل کېږي. سیسو لیکن که چیرې صفحه ډېره راکښته کړمه دلته یو خړه صفحه سره پیدا کېږي دې ته بیا عمودي سکرول بار یا ورټیکل سکرول بار ویل کېږي. سیسو او دغه خړې ساحې ته به دغه راته وایي اتن صاحب دغه څه شي ده شکر دی سټیټس بار. دغه ته بیا څه ویل کېږي دې ته بیا زوم سلایډر ویل کېږي. دا په کمپیوټر کې نږدې کلیري که دغه ته زوم ویل کېږي. سیسو دا خپله لري ورډ هم لري، ایکسل هم لري، پاورپوینټ هم لري، اکسس هم لري، دا ګرده لري. سیسو داسې نو مه وایاست چې زوم ورته ویل کېږي نو بلد دا کمپیوټر لور ورکړی زوم سره نږدېوالی لرېوالی ته ویل کېږي. سیسونه
فایل منو ته راځو د فایل منو څخه په نیو خو مې انشاءالله ښه سر خلاص دی نوې صفحه خلاصه کړه په اوپن مې بیا ښه سر خلاص دی چې معنا څه شو که آفرین یو زوړ فایل خلاص کړه په سیو باندې خو مې بیا درماله ښه سر خلاص دی چې دا ثبت کړه په سیو واز خو مې بیا درماله ښه سر خلاص دی د هغه څخه کاپي واخیستو او پر پرنټ چې کله ودرېداست دلته 3 دانې شیان نور درته راوړي پر دا هېڅ کښېناستاست یا استاد په دې هم سر خلاص ښه و دا یو وای پرنټ ریویو بیا کوم یو وای پرنټ بل وای کویک پرنټ بل وای پرنټ پریویو په پرنټ کې ورته لیکلي دي وای سلیکټ پرنټر ګوره پرنټر انتخاب کړه نمبر اف کاپیز د کاپیانو شمیر پکښې انتخاب کړه ان اودر پرنټینګ آپشن بیفور پرنټینګ ګوره او نور د پرنټ کولو تنظیمات بغیر مخکې د دې څخه چې تا دا صفحه پرنټ کړې او په کویک پرنټ کې وای سند د ډاکومنټ ډایرکټلی ټو ډیفالت پرنټر ویتاوت میکینګ چینجز ګوره ویلې دا پرنټ دغه کتاب یا د ډاکومنټ مستقیم هغه پرنټر ته چې ستا سره په ډیفالت حالت انتخاب دی پرنټ پریویو کې به وای پریویو and make changes to page before printing وای وینه د خپل صفحه دی او لږ څه تغیرات پکښې راوله مخکې د دې څخه چې تا شابوش راځو پر پرنټ باندې کلیک کوم کله چې مې کلیک پر وکړي دلته موږ چیز لرو اول ول پرنټر به انتخاب کې سلیکټ پرنټر دوهم راسه د صفحې وګوره ما درته ویل مال سلیکشن او پیج او کرنټ پیج دلته پرېږدو په ورډ کې مې ښه سر په خلاصېږي صحیح سلو آل خدا معنا چې هر څونه صفحې ولري هغه درته پرنټ که صحیح سلو او سلیکشن بیا دا معنا ګوره اوس بیا غیر فعاله دی زه راځم دلته مې خورا ډېره لیکنه کړې ده دا لیکنه مې ټوله کړې ده زه په دې کې یوازې دغه دوې لیکې چې کوم پرنټوم یې اوس راسه پر فایل کلیک وکړه پرنټ ته راسه دلته پر پرنټ کلیک وکړه سلیکشن دا دی فعاله دی دی به خدای دې زر صفحې ولري یوازې دا دوې لیکې درته پرنټوي نور شی نه پرنټوي صحیح شو پیج ګوره ته پر پیج کلیک وکړه مستقیم دغه ټکس انټري خانه ده صحیح شو ټکس باکس دی دا ټکس باکس ماته فعاله کړي ګوره دا چې کلیک وکړي دا چې کې راته رینیم یې کوي په دې ځای کې به ولیکې کله نه کله که په ورډ کې که په ایکسل کې که په دغه ورډ پاډ کې که په پی ډي اف کې که په هر شي کې صحیح شو زر صفحې کتاب لرم زر صفحې چې پرنټوم هغه بیخي ډېرې پیسې غواړي معلومات مې فرض کړه په سلمه صفحه کې په دېرشمه سلمه داسې په ځانګړو ورق کې معلومات یې هغه زما خوښ دي چې غواړم چې پرنټ یې کړم یو کوچنی کتاب ځین جوړ کړم مطالعه کوم یې صحیح شولو زر صفحې مې تر اوسه تېرې دي هغه به راولاړ شي فرض کړه په 50مه صفحه کې ښه معلومات دي دلته به کامه ورکړي کامه د ام پر دې څنګ ده صحیح شولو بل واري به سره سلمه صفحه ده بیا به کامه ورکړي بل واري 200مه صفحه ده بیا به کامه ورکړي بل 300مه صفحه ده بیا به کامه ورکړي بل 0مه صفحه ده بیا به کامه اوس دی په دا زر صفحو کتاب کې دغه 15 صفحې درته راباسي نور په داسې مه ګرځئ چې دی به 0مه صفحه د کومې خوا کړي دته خپله معلومې دي صحیح شول فرض کړه کله ناکله دی وخت راځي چې زه د 50مې ورقې څه تسلیم پرې دغه منځ یې غواړم صحیح شولو بیا راسه ولیکه 500 دلته د منفي علامه ورته ولیکه دلته سل ورته ولیکه بس دی دا 50 څخه د سلو پرې دا ورقې ته راباسي په دې مثال خلاصو او دا کرنټ پیج ته دي زیات کسانو پوښتنه هم راسه کړې ده او په دې مشکل کې واقع سوي هم دي صحیح شولو یو څوک دی څو صفحې لري خو د مابین یوه صفحه پرنټوي ګوره که پرنټ کلیک وکړي هغه د سره درته شروع کوي دا د مابین ورقه نشي ستای هر کله چې هر څونه صفحې ولري یوه ورقه ځنباسي ورسه په هغه ورقه کې ودرېږه کله چې په هغه ورقه کې ودرېږي بس پرنټ یې کړه پر کرنټ پیج باندې کلیک وکړه معنا زه دا اوس کې ولاړ یم دا صفحه پرنټوم صحیح شولو په دې خو سر خلاص او په دې خو مې بیخي سر خلاص دی اوس که چېرې راسې فایل منو ته د فایل څخه دې ته راسې کویک پرنټ بیا دا معنا چې مستقیم بس ګوره دا دې ولاړې پرنټینګ ډاکومنټ بس پرنټ ته ولاړې خو زه تاسو معنا چې پرنټر نه لرم فایل منو ته راځم پرنټ ته راځم پرنټ پریویو ګوره مستقیم ورته متوجه سئ فرض کړه زه دلته ډېره لیکنه کوم بس فایل منو ته راسه دلته پرنټ ته راسه پرنټ پریویو باندې کلیک وکړه چې کلیک دې وکړي ګوره د پریویو یو دانه پرنټ پریویو ټپ دلته اضافه سو هغه هم ویو ولاړ صحیح شو دا بیا جلا انټرفیس وګرځول صحیح شو دلته به څه وایي هغه پرنټ پیج سټاپ هغه کې ساده لکه اوس چې مې درته وویله دلته 100% کله ناکله دی سره نږدې سي یا ډېر 100% زه کوم 100% راوله دا ورقه صحیح شو دا اوس دوې ورقې کتاب دی صحیح شو یا 100% صبر ته وباسه دا چې کوښښ کوي ورقه دا د یو ورقه دا د سیسونو په دې ورقه کې ولاړم غواړم ګوره 1 پیج یو صفحه غواړي په صفحه کې که 2 پیج دوه ورقه غواړي سیسونو که 1 پیج کې یو بل ورقه موږ لرو دا نیکسټ پیج ویني چې فعال دی نیکسټ پیج راتلونکي صفحه لرسته پریویس مخکنی صفحه لرسته د دې ځای چې وځي را بسې په کلوز پرنټ پریویو یعنی دا پرنټ پریویو چې تاسو خلاص کړی دی دا بند پر دې کلیک وکړه برته وو دې ځای سیسو فایل منو ته راسه بیا پیج سټاپ لرو سیسولو یعنی په صفحه کې تغیرات راوله هغه لیټر دی لکه پرون د نوشپړ ده اورینټیشن دی څلور دانې شیان دي
سر به خلاصو پرینټ پیج نمبر دا معنا کله چې انتخاب کړئ په هر صفحې پر سر باندې تاسو د صفحې شمیر راځي صحیح شو بیا فایل منو ته راځم د فایل منو څخه لاندې لیکلي دي چې سند ان ایمیل انټرنیټ نه لرم اوټلوک نه لرم په ایمیل کې نه سم لېږي دا چې په ایمیل کې لېږي پر دې کلیک وکړه اباوت ورډپاډ په کته دا ورډپاډ په اړه معلومات کې د وینډوز 8 د مایکروسافټ کمپنۍ جوړې د وینډوز 8 سره راغلي دي چې دغه اړتیا نشته ایگزیټ بازار تعالی راته وای دا څه معنا شابه ته وو دا دغه سوال سیسو راځو هم مینه ته سیسو په هم مینه کې لمړی لیکلي دي کلیبورډ ګروپ سیسو کلیبورډ که په ورډ که په ایکسل که تعریف په امتحان کې ارزي چې پښتنه درته وسو چې کلیبورډ څه شي دی په کمپیوټر نړۍ کې کلیبورډ عبارت له هغه ساحې څخه دی کوم چې کاټ کاپي او پیسټ صورت پکښې نیسي هغه ساحه چیرې چې کاټ کاپي او پیسټ صورت پکښې نیسي عبارت له کلیبورډ څخه دی سیسو کاټ کاپي به مې ځان بیا د ماشه سر په خلاص سیزو دا مې دا دی ولیکئ دا مې دا دی سور رنګ ورکړئ لیکنه به یې څه ډېره کمه دلته بولډ کوم یې سیزو دا مې انتخاب کړل که کټ کې وغورځېده د دې ځای بل څه ځای ولاړ شي دا څه کېږي پیسټ یې که راځه پر پیسټ کلیک وکړه دا درته پیسټ شوله سیزو بیرته کنټرول زید وهمه کنټرول زید چې مې وله راسه کاپي یې کړه کاپي دا هلته هم پاتې شوه او کښته راشوسه دا چې شوله دلته هم شوله سیسو اوس مې پورته کړی د کاپیست دی په یاد راځم دغه ځای راخلاصوم موږ پیسټ دوه ډوله لرو په یاد لرو یو پیسټ دی بل پیسټ سپیشل دی سیسو پیسټ سپیشل یا خاص پیسټ چې راخلاص کی دا ته وای پیسټ کا از په انګلیسي کې خو مزدا دی څه معنا یعنی دوباره کوم یو د انګلیسي استاد دی ته از د استاد انګلیسي از څه معنا دوباره سره یا دوباره نه راسه په مثل په مثال د یو شي سیسو په مثال د څه شي د ورډپاډ په مثال د تصویر په مثال د ساده ټکس په مثال د یو غیر فورمټ سیوی ټکس سیسو فرض که زه د ورډپاډ په شکل درته راوړم ډسپلی اس آیکن ګوره ښکاره څه د یو آیکن په ډول بیا په ورډپاډ کې بیا د یو آیکن په ډول سیسو دا انتخاب که راسه وکړې ګوره د خدای دې راباندې لیکنه ده خو دلته یوازې د یو آیکن ځای نیولی دی کله چې ډبل کلیک پر وکړې بیا دلته بل ورډپاډ تا ته راخلاصېږي خپله مطالعه کې وکړه کار وکړه بیرته راسه دی بند کړه دلته د یوازې د یو آیکن ځای نیولی دی صحیح شو بیا راځم پیسټ سپیشل ته پیسټ سپیشل سره عالم لاندې پکچر لرو ګوره د تصویر په شکل راته کښېښول څه په دې کې بیا هېڅ مشکل نه راځي ګوره دا تصویر دی په دې کې څوک تغییر نشي راوستلی د تصویر په شکل راغلی صحیح شولو بیا راځم لاندې پیسټ سپیشل راخلاصوم دا ریچ ټکس ساده ټکس دی او ان فورمټ ټکس چې دی دا چې هېڅ فورمټ ورنه کول چې هغه تور ساده ټکس وله راسي صحیح شولو او دلته موږ یو څه شی لرو پیسټ لینک دا ګورئ که چیرې مې وخت خدای مه کړه د کمپیوټر استادي کوله په دغه کې به زیات مساویږي دا غیر فعاله یې نه فعاله کېږي صحیح شولو دا به څنګه فعاله کوئ فرض که زه ورډ راخلاصوم ګوره ورډ چې مې راخلاص کړي په ورډ کې دلته ورته لیکمه چې مساوي رینج کوس کلاس که کوس بند کې انټر یې کړه کنټرول ای یې کړه ګوره دا انتخاب کړه کنټرول ای کړه کنټرول سی دی بس دلته مینیمایز کړه پیسټ لینک خپله فعاله دی دا پیسټ لینک دا معنا چې د خارج سره لینک برابر کړه صحیح شولو اوس هغه خارجي لیکنه دلته اوس راځم پیسټ لینک د چیش په شکل د ورډ ډاکومنټ په شکل راسه دلته چیش کړه ډسپلی آیکن یې مه کوه دغه د ورډ لیکنه موږ ته راغله صحیح شو ګوره اوس کله چې د ډبل کلیک پر وکړئ موږ ته ورډ راخلاصېږي دا ورډ دی ګوره په دې ځای کې کومه دی چې راخلاص دغه دی دلته زه راځم دې ته چیش ورکوم رنګ ورکوم کنټرول ای یې کړه دا ته یو ډول رنګ ورکړه او دلته بیا چیش کړه بولډ یې کړه اندازه یې څه ورغټه کړه راسه دا چیش کړه مینیمایز یې کړه چې مینیمایز د کې دلته اتومات رنګ اخیستی دی وینې سر به خلاص ان شاء الله بیا راځو خلاص شو دا صحیح شو دې خوا ته موږ څه لرو دا به زه ډیلیټ کړم یار ځکه دا خلاص کول ته دا ډېر کار دلته به ولیکم کنټرول ای دا به ډیلیټ کړم دلته به لیکنه اندازه یې څه ورغټه کړم او به لیکم افغانستان صحیح شو دا چې کله ولیکئ دې خوا ته موږ د فونټ ګروپ لرو فونټ ګروپ معنا د فونټ اړونده شیان دي صحیح شو شو ته متوجه شئ بی معنا بولډ یې کړه فنټ که خط پنډوي شارټ کټ څه دی کنټرول بی دی آی معنا ایټالیک داسې میل موډ یې راولي لږه میل موډ یې راولي شارټ کټ یې کنټرول آی دی یو معنا انډرلاین یې که لیکه تر لاندې راوله شارټ کټ یې کنټرول یو دی او ای بی سی معنا سټریک تروت پر مابین یې لیکه وکاږه معنا دا نه غواړم دا لیکنه خرابه شوله بل به درته ووایم صحیح شو فرض که بولټ وینئ خط پنډ شو بیرته کوچنی که
آی معنا ایټالیک ګورئ هېڅ مایل یې راولي صحیح شو انډرلاین خو نه لیکلي نه یوه دا بیا کوم بیخي وي نه یوه صحیح شولو دغه ایکس په توان او ایکس په قاعده د دې په معنا پوهېږئ چې دا څه شی آفرین فرض کړه کله ناکله وایي 4 په توان د 5 مساوي په 2 سره کېږي صحیح شولو مساوي په 2 سره کېږي دا به څه ولیکئ او لاندې ورته لیکلي وي چې الله څه شي الله جل جلاله او یا لیکلي چې محمد صلی الله علیه و وسلم صحیح شولو محمد صلی الله علیه و وسلم اوس نو دغه رقم چې دی دا لیکنه د دې قاعده نه ده چې ولیکل شي باید چې دا وخیږي یا یو شی بل ته بل نوم درته ولیکم فرض کړه H 2 O دا به څوک راوښیي H 2 O دا نه پېژنې صحیح شو دا واټر دی دا چې توان ته خېژه راسه وخېژه ولوړه دا چې قاعدې ته راشه وکړه راسه پر قاعده کلیک وکړه دا قاعدې ته ساب سکرپټ ویل کېږي او توان ته سوپر سکرپټ ویل کېږي صحیح شو او دا باید سر ته وخېژي راسه پر سوپر سکرپټ کلیک وکړه او دا باید سر ته وخېژي راسه پر سوپر سکرپټ سر به خلاصو ها په زړه تعالی څنګه سر به خلاصو کنه یې خلاصوي نور پېچکشان شي امراوي شادي استاد بله ده چې معنا وغواړو کړو دا د توان سربیره یې وبخېږو هغه بیا څنګه دا نه کېږي توان په توان راپکې دا بیا په ورډ کې کویشن موږ لرو او په کویشن کې بیا توان په توان کې شته هغه څه شي بولي تاسو چې پاتې جوړوي موږ هغه په ورډ کې هلته دغه کې هلته جوړوو ورډ کې بیا کېږي څه نو ولا کې څه کوم مثال په بغیر کې اته کوي نه مې نه دې زده کوي و په د پرچې امتحان پرچې کړه زور ته جوړه بیا راسه دې خاطر موږ څه لرو دې ته بیا هایلایټ یا ټیکس هایلایټ کلر ویل کېږي کله چې موږ غواړو د ټیکس بیک ګراوند ته رنګ ورکړو بیا د دې څخه استفاده کوو کله ناکله فرض کړه داسې لیکلي چې کمپیوټر کمپیوټر یو عنوان ټاکلی عنوان ته همیشه زیات وخت داسې رنګ ورکړی څرنګه دا رنګ یې ورکړی لاندې نو د کمپیوټر په اړه معلومات لیکلي چې دا کمپیوټر چې ډېر سخت دی چې سړی یې زده کوي صحیح سر بخلاص دی خو دا بیا موږ ټیکس کالر لرو ټیکس کالر بیا دا په دغه رنګ کې د کمپیوټر چې ما لیکلی دی دا ښه سم نه معلومېږي صحیح راسه د دې رنګ ورواړو سپین رنګ ته راسه دا ټیکس رنګ واړو کوم رنګ ته دا رنګ ته صحیح لوړه دا فونټ دی سم موټ فونټ غواړي صحیح فونټ چې بیا دی د لیکنې شکل غواړي یا هر موټ چې ته غواړې ګوره رقم په دې کې کمپیوټر کې انسټالیږي تقریبا زه په خپل کمپیوټر کې 1200 دانې لرم ستې په کمپیوټرانو کې عموما د وینډوز سره چې دي هغه 2 دانې انسټالیږي 360 یا 350 دانې سره انسټالیږي صحیح هر یو چې انتخابوي تر ټولو عادي څه دی ټایم نیو رومان دی دلته ټایم نیو رومان ووهه هغه په نوټپاډ کې په وټپاډ کې شو که دې په سرچ نه راغلی صحیح خپله به پیدا کوئ دا سر ته چې راړه شی دلته پروت دی د ده خو پېرځئ تجارت نه یې بند دا ټلیفون ته چې ووتی دونه ټلیفون تا لیدلی دی دې خواته بیا څه دی دا ای لوړ دی یو غش یې لوړه کښلی دی بل یې کښته لیکلی دی دغه ته یو دلته راپاتې دې ته لیو پریویو ویل کېږي په ژوندۍ بڼه لیدنه ګوره پر اپلای کړی مې نه ده خو ته ډېرهیو لږهیي یې صحیح شولو دې ته لیو پریویو ویل کېږي دغه ته انکریز ټیکس ویل کېږي دې ته ډیکریز ټیکس ویل کېږي صحیح شو دا شارټ کټ هم لري صحیح شولو فرض کړه شارټ کټ یې زه درته وښیم سټارټ او اس کا ګوره کنټرول شفټ دغه واکشنې کوي دغه ورسره وغټوي صحیح ګوره ما دا د لیکنه انتخاب کړې ده دا انتخاب کړی کنټرول شفټ دا غټوي دا اکشنې کوي بس دی